افغان سوداګر د پاکستان لوري ته د سوداګریزو توکو د لیږد رالېږد پر مهال له ستونزو سره ټکوي. دوی وايي پورې غاړې بې شمېره تالاشي ځایونه او پاکستان ته د بانک له لارې د پیسو نه انتقال هغه څه دي چې د سوداګریزو توکو د لیږد پر مهال له ستونزو سره مخامخ کوي. سوداګر زیاتوي چې افغانستان ته له پاکستانه د سوداګریزو ستونزو د حل لپاره د راغلي پلاوي موخه د سوداګرو د ستونزو حل نه بلکې د ډبرو سکرو د بیو ټیټول دي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم سوداګر له پاکستاني لوري غواړي چې د افغان سوداګرو لپاره د سوداګریزو توکو د لیږد رالېږد پر مهال اسانتیاوې رامنځته کړي. آنلاین ویزې دي که دلته د آنلاین ویزه ووهله هلته چې ویسي روغه ویزه درنه جعلي کوي درته وایي دا جعلي ده هېڅ موږ سره راجستر نه دي ثبت نه دي ته څه کولی شي تا سره کوم ثبوت بیا شته هماغه پاڼه د ایستی درنه وشکوي په مخ یې درته وولي دا جعلي ده وایي. موږ خپله لیدلي چې اکثره مریضان هلته مړه شوي دي خو برېښې نه دي اخواته بل چې اخواته واوړي هلته بیا هغې نه ډېر زیات مشکلات دي هغې خوا نه چې بیچارهګان راځي اخوا نه نه په تذکیره پرېږدي نه په هغه داسې خلک هم لیدلي چې 3 شپې 2 شپې هلته کړي دي بیچارهګان پراته وي بیرته یې نه راپرېږدي. له دې سره هممهاله په ننګرهار کې د سوداګرۍ خونې مسؤلین د تیر نظام په پرتله د ډیورن فرضي کرښې لوري ته د اسانتیاوو د رامنځته کېدو او پورې غاړې ته د یو لړ ستونزو یادونه کوي. دوی زیاتوي په دې وروستیو کې په تورخم کې د دواړو لورو یو ګډه کمیټه جوړه شوې چې تر ډیره بریده یو لړ ستونزو ته د حل لارې لټولې دي. بانک ترمنځ تفاوت ډیر زیات دی پیسو د انتقال مصرف نو دغه زموږ مشکل دی پاکستان سره د پیسو د انتقال او نور فعلا دپاره په تورخم کې خاص مشکلاتونه وو خو هغوی اوس د کمیټه چې جوړ شوی د کمیټې د هلې ځلې په نتیجه کې مشکل حل شوی دی. هدف د پاکستاني پلاوی دا ده چې د دغې په رابطه په افغانستان لوري سره خبرې وکړي او دې کوشش کوي چې دغه محصولونو نرخونه کم کړي چې دا ډبره سکاره په صحیح طریقه پاکستان ته لاړ شي. بل خوا ننګرهار میشتي بیا وایي چې د پاکستان ویزې په اسانه نشي اخیستی او په تورخم کې د اوښتو پر مهال پاکستان لوري ته د مسافرو پر وړاندې ګڼې ستونزې شته چې افغان چارواکي باید له پاکستاني لوري سره د هوکړې له مخې حل کړي. اوس الحمدلله د اسلامي امارت د حکومت پر راتلو سره دغه ستونزې زموږ نشته. زموږ کتش کانټینر راځي په 40 ساعتو کې تیریږي د ډک کانټینرو توقف صورت نه نیسي. همدا 2 شپې مخکې موږ ګروپونه کغه وکړه چې هیڅ نو لارۍ کډکې وي کتش په تورخم کې ولاړ. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت ویلي پاکستان څخه له راغلي پلاوي سره یې د سوداګرو د شته ستونزو د حل او د پاکستان د ویزو په برخه کې د اسانتیاو په رامنځته کېدو سربیره په یو شمېر مهمو ټرانزیټي اقتصادي برخو خبرې اترې کړي او دواړو لورو یې د هوارۍ په برخه کې د رغنده ګامونو د پورته کولو ژمنه کړې ده. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.